کوسه په کوسه شور دی کوسه په کوسه شور دی کوسه په کوسه شور دی ګلخان زمونږ ضرور دی کوسه په کوسه شور دی ګلخان زمونږ ضرور دی کوسه په کوسه شور دی ګلخان زمونږ ضرور دی لږ تېل خو وایه که نه نشه ما کړې ده وه ستاسو نه شي کوسه په کوسه شور دی کوسه په کوسه شور دی ګلخان زمونږ ضرور دی کوسه په کوسه شور دی ګلخان زمونږ ضرور دی کوسه په کوسه شور دی ګلخان زمونږ ضرور دی مهرباني مهرباني دام پکې ټوکر روان کړي دا څنګه لکه جیب رانونه ما تاسو پکې پوډر یادم را ټوکو نه که زما دا لاس نه خارق شي ها دا څه کار دی کنه ته ټول له نقد در کوم بیت وي واړو کوسه باندې په کوسه شور دی ګلخان زمونږ ضرور کوسه دی په کوسه شور دی ګلخان زمونږ ضرور دی نو تا خو یو پلک والی دی دا خدای ظالمه دا دی کار دی چې دا سیرونه نه لږ چاټ کا دا که نو چې نشه کې چارج پکې بیان یا خدایا پاکانو دې نمونو ته به زه ډیم جوړم ډیم به زه تاسو ته پسې جوړم چیغې وباسئ کوسه په کوسه شور دی ګلخان زمونږ ضرور دی نیشه نقدي نیشه ځان سره کسان ګڼ کې ښه ویل وی که نه نه که ما خو ډېرې چغې ووالې یو نور ته بنګلا رو تار دی ونسلیږي ما ته پټه ډېرې چغې دي ووایه دا دې کار وکړه که نه چې نور هم ځان له راوات تېره که ښه نن ورته لږ کم وټکه خیر دی صحیح ده کوسه په کوسه شور دی کوسه شور دی شور دی مزه خوږېږي خوږ به مې مدکیه ناظم صاحب هغه ولاړ دی شاګولي ناظم صاحب او دا دې دغه بل ناظم نن خو پیسې والي چې دله ورشي ناظم هم له خو ورځی خو څه پکې شته او خو نه او پکې شته که راځه لږ ځله والو راځئ کوله کوه چې راځئ ناظم صاحب ناستې ناظم صاحب سلام علیکم راله او جی رالو راله پټتیانو ستاسو دا چې خو ما اورېدي تا څنګه ناره کولاله ده نه که ما وی کوسه په کوسه شور دی ګلخان زمونږ ورور دی ها ګلخان ستاسو ورور دی یم په قهر اخته شي زه به درله پیسې درکړم زما اواز کوې نوې ناره صحیح ده که نه ها بس پیسې راکړه ستا اواز به کوو ها یم داسې اواز به کوې که نه پیسې له مخکې نه درکوم که نه بیا اواز صحیح نه وباسې आवाज बड़ा के जब तक सूरज चांद रहेगा शाकुल खान तेरा नाम रहेगा सही है जी वो आएगा जब तक तेरा नाम रखेगा हाँ बस पक्का खरख्तशी दासी वो आएगा ना कि दे बतियो बासे चगा बतावे सही है जी तो जब तक सूरज चांद रहेगा गुलखान तेरा नाम रखेगा खुदे पास कंपनी का वाला वा नूसम गुलखान वाए هلته کې یو کار دی که نه نه که مونږ خو نه ګلخان په خرچه روان دي د پیسو نه بغیر خو دې نو څه لکه چانه چوره دا وایم نه که یو نوټ دی ماله بل که د ما خرچه کړو بس کته لبن کا ناظم صاحب پرېږده مخو کاري چې ویسته مخو کوه چې ویسته ده یا خولې نه راښکلې لبړې چې څونه راکاږي هغومره اوږدېږي نه که دا به ته سر نه راکاږي دی 15,000 تیلې راښکلې دي ها داسې کار وکړه چغه وخې پیسې مې درکړې اوس आवाज وکړه जब तक सूरज चांद रखेगा शागुली तेरा नाम रखेगा زه دا لار والې راځه زه आवाज کوې زور जब را तक بابا सूरज चांद रखेगा تیرا نام رهېږه دا نوم به روښانه کومه ورته چې ورشم چې هغه یو مړي دوا هغه به مو کنده چې هغه هم 3 وټونه دي خدای پاک همدا ځای جوړ بله کوره لږ راکوشه ناظم راغی پوټله هغه دې راغی السلام علیکم زه شاګوني ناظم یم که نه خاغه شاګوړي ناظم تی ما د الله رحم دې په ما باندې بیخي اټاره نه چې ولاړ دی بیخي ومغې ما ونه پېژندم بالکل مې وپېژندې چې ته به یې لیدلې ما نه لیدې خو مې نه خو دا صورت مې ډېر شو لیدې خبره دا ده که نه چې زه خو ټول ته ولاړ تاسو خو پته ولګېده بالکل تاسو رونه سوئ یاره مونږ غرونه څلور رونې وو څلور لکه څلور وټه یاره خبره دا ده که نه ګوره به سره عزت په کار راشم خو که پاس شوم ښه او په دې ځای ته پمپ لګوم یو پمپ هغه په وجه د دې چې تاسو کوم د ګودر ته اوبه راوړی بیا به درته پمپ وه
چاټه لګه کوړه دان نه ډېر اسانه کړه ډېر زبردست بالکل یو جوړه جامې یو پرتوګ یو سپلې یو ټوپه ښه خیال کوه راستانه نه غوړې باندې نه نه به خبره څه وکړه یو زما تروز وی غاڼه د تیلو یو شرشمي بوتل به راځي او په دې وختو مګه صحیح ده ځکه دا ښکار د کمر لکه په 3 کال کې نه ور کړی بالکل ستا وختونه پته لګي چې ډېر ګڼ دي خبره دا ده که نه چې تاسو اوټ مال راکړې زه ستاسو ته ځم سلام علیکم سلام علیکم څنګه ناظم صاحب خیر وعلیکم سلام ښه دې په وخت راغلې بخیر مېلمه څنګه ښې دا څوک دي خیمار دي زه شاګولي ناظم یم یاره جي خفه نه شي خفه نه شي جي دا جي ګل خان ناظم دی که نه ګل خان دی څنګه ښې خیر ومې نه پېژندې ومې نه پېژندې دا دې کار دی که نه چې ته خلکو ته پمپونه لګې او زه ورته ټیمونه جوړوم حساب کوه یا زما خو اوس د بمبیم نشته خو دا خو ماته ته ښه پته هر څه که نه دا راته ووایه که نه تاسو راکړو څه کم چې موږ درکړو نه 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 څه خبر دا نشته دی خو خبره دا ده که نه په اتفاق به کار کوو خو خلک به یو بل ته ګورې نه راپارو دا دې کار دی چې تا نه څو حساب په پټۍ کې ملاوېده که نه تا پلا په پټۍ کې څه چلو که ما نه پټه اصلیت باندې پټۍ ما ته پټۍ لګي که نه ګوره نو دا دې کار دی که نه چې زه به تا له هغې نه ټوک نه درکړم خو ټکې نه 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 اوس خبره د غیرت ده که نه خبره د نوروز ده نو زه به علي پورې کوم تا سره مقابله کوم خبر مې آخري ساه نه ورکړم ښه نو بیا یو خبره نوره ساته ګورې چې اوټ په کښېرې موږ ګټو او ناظم به زمونږ پاس کېږي که زه ناظم شم که نه او دا قراقور ما اوبو ته ګزار نه کړم ته به وګورې ویم ګوزاره کوه شاګوليه دا خو دې ایا عزت شي دی دا عزت دی خو تاسو ما ته یا پرېږدې ویلې پېغ بنیاد وبه د خولې نه یې ډونه لاړې دي او یو خو لکه سپری کوه کاپي نوم راځي ځکه چې وټونو ته ولاړې نه نه ویم دا ملک ته شرشم کوم خو تاسو زما ډېره بېزت وکړه پرېږدې زم پرېږدې هلکه تقریر صحیح لیکلی ته غم مه کوه جي ویم داسې خبرې خو چې صحیح بیان کوي هلکه تیز وکړې ګورو به قراقور راکړه بنیاد تو بس نو داسې خلک مو سړي وینې ته ورته وګوره ویم که ته مانه وټونه وګټه کوې ښه دا دې کار دی که نه چې دا تقریر نه دی بالکل دغه ورې جټ یم کاټه پته لګوه چې څه غلط دي لیکلي وایي ناظم صاحب داسې خبرې مې لیکلي که نه چې صرف بیان یې کې خلکو ته ګوره په ټیک ته راځه یو تقریر کوم پټې سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ځوانه خیر دی ښه څه بچه ده څه کار کوې والله هم دا کار کوم نو ما سره دا کار نه کوې د څه کار و ناظم موټون ته ولاړ یم ناظم صاحب په خیر په خیر وایه که څنګه چل دی ښې بېروزګار یې که نه بالکل بېروزګار یم یو کار وکړه وایه ما سبه ګرځي زما باډي ګارډ دی دا خو ډېره ښکلې خبره ده او نو بس ما چې ګرځې که نه خلکو نه بوټونه راغونډې او بل ستا روب داب سیوا دی که نه چې چاته د داسې ګورم که نه اوټ په راغورځئ دا ته وې او د خندا پکې مه کوه نو د رب دا برابر دی ښه بس صحیح ده راځه ما سره نه بس ته ما سره ګرځې بس وټونه به راغونډو راځه زم خو در سره زم توره تنها بس حساب کتابي تنخوا دا وایه دا ایډوانس والا ده راځه دا یو ډېر به درکړم ته خو راځه ونیسه په یو کار نه کوم نه کوې په یو کار نه زما هم نه لګي ځه خپل کار کوه دوه واله اوس ته کار وکړه اوس سره ده زه بس ته وړاندې شو زه در پسې یم ما ده پته وله ځه در پسې یم در پسې خو ایماندارۍ که نه پردې مې لایقي ودبه شو زم ور سره بس زه ستاسو په درو استقبال کې ناظم صاحب راغواړم لاسونه ورته وبله کړی کوزه په کوزه شور دی کوزه په کوزه شور دی کینه مبارک بابا کینه ډېره مننه ډېر کم دی لا ساعته ما ده خدایه پاکه ناظم صاحب ښکته نه ګورې خو بس خېږي نو تا په سترګو ړوند چې ته ورته ما تا ته ویل ټیټ جوړ کا ویل ناظم صاحب لومبي ظلم دی بس لرګي مې ښودې خېږه وته خدایه پاکه په مزه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زما عزتمن ورونو وعلیکم سلام ډېره مننه مرګو چې تاسو موږ له دا قیمتي ټیمونه ضایع کړل نه رښتیا تاسو راله راکړل
کوزه با کوزه شور ده کوزه با کوزه شور ده زه چې سهار وختي پاڅېدم په منډه شروع شوم نو دا هغې جندي پوله پورې مې یو شان منډې والې بیا رالم کوټه ناشته مې شروع کړه لکه دا خو مې مضمون شروع کړو خدای دې په نیکه که دا څه دي دا وایم نو یو کارغه به تاوېده راوېده او ډېر تږی و خو چې څنګه وله یو منګی میلاو شو په هغې منګي کې مخو کلاندې کړه یاره یو خبره ورته کوم لاسونه ورته پړکړی خو دا یار خو دې په ګډو غوڼو سره دی او که نه دا خبره خو رسۍ ده مونږ ولاسې په کوڅو کې وګرځه دونه کسان هم راغونډ کړه دې خو ګډې ولې پرې شوی زما غوږ ورته کېنده صحیح دا خدای ظالمه دا خو یې روانې پیازه که واچوړو که ویم لازم سم چې د سبق دې وینې نه که د چین جټ یم د خدای ظالمه زم جټ یم کله مې همداسې کار نه کړو هغه کاپي نه ده کومه چې مونږ پکې خبرې لیکلې وي هغه مې د زوی کتابونو سره ایښودې وه چې څنګه مې سهار راتلم که نه نو بس په منډه کې وم نو دا مې دغه کاپي راوړې یو په شله کوله کې نو اوس په دې خلکو ته څه وایو شرمې مې اوتې بوتې وتې وایي دا په دې نه دي راکړه څه بل څه راکړه دا وایي دای او که نه هسې خبرې دای زه به تاسو ته غرغر ټیمونه جوړوم خاموش زما تقریر نمبر تا خو دو پیره ترای وکړه او زما نمبر دی هلکه زما دغه کې دخل مه ساته وروره پرې مې د ښه عوام ما راټول کړی دی په مشکله باندې نه د پیکه کار نه زم ولاړ یم زه خپل تقریر کوم ها لږ دی خوشه دا زه اوس ما تقریر دی خوله کینه پاسې ما دیو یو 5 روپیا وکړه چپ کا ها خبره دا ده چې تاسو ما کوم عزت راکړه کوم حوصله افزایي م راکړه تاسو ډېر مشکور یم الله ستاسو قدر کې په ما اعتماد کوي نو ملګرو تقریر به کوم غوږ ورته کېږدئ هلکه راغلی که خاموش په ما یې مه روږده نو تقریر دا دی وایه ټماټر وایه لوګان وایه کچالان وایه قرآن ته ګوره کوم طرف ته لاړې تقریر ته ولاړې سبزي منډی کې نه ولاړ زما یو مخکې ولس ګاډی وایه دا به وي مخکې سبزي خټوله وګورئ که نه داسې خلک راوټي دي غلیظه تقریر کوم نه دا سړی خو ګډې وډې وي نو دا لیونی شوی دی شوي دی پاگل دی پاگل خلک هسې راغلي هسې راغونډ کړي دي بس په خلکو بوټونه والي او بس بیا به موږ غوږ ورته کېږدم ما پاس کې زه به تاسو له د شاتو ولي راولم په ایماندارۍ چې راولي یې او وګوره قسم وته زما د ستاسو په سر قسم یې زه به تاسو له د پوی ولي راولم په ایماندارۍ چې راولي به وګوره وته قسم زما د ستاسو په سر قسم یې زه به تاسو له چې کوم دي د ډای فروټو ولي راولم په ایماندارۍ چې راولي به بس بل خدای دې بیخ بنیاد وباسه خپل هم خوړلی و دا بریټونه یې د سړو نه دي ته ورته وګوره دا ډرای فروټ ولې وي ویم ناظم صاحب در سره خوا کې ولاړ دی غلی شه دا راته وایي چې ډلې یې څه ورکړي دله مې سم نه ورکړی دا په پرې کې ګرځي په ایمان سړی پرېکه ها په غلي ودرېږه نو ملګرو ماله اوټ په جمع راکړې هر قسمه ولي به زه راولم لاسونه وبړقوئ نور به چې کوم د الیکشن په ورځ راځئ او زما تقریب په دې ځای باندې ختم شو هلته به باقي ګپ لګو سلام علیکم اوس تکړه شه کوه تقریرونه لمبر یې در نه یوړو زما ویم دا ټول دروغ وي اوس په صرف موږ راکړه زما ګلخان نه به ورته ویم ملګرو تاسو خو زما د عجزۍ ته وکتله که نه چې په ډک محفل باندې راغې خو ما ورته نه د عزتداره سړی یم زه دونه سپک چلونه خو نه کوم ملګرو په هغه ورځ به ټول ښه په جمع باندې راځې او شین ټوټي ته به مو خور وښیې شین ټوټي ته به ورکوې سره ته پته ده چې ګورې نه باد په شان به ګرځې زما نه نښه یاره شوې وه تور کارغه به وټ ورکوې تور کارغه بلکل کارغو زنده باد کارغو زنده باد وجلاله کارغانو د ذات هم دې ورته وګوره دا خو د 11,000 لینډ نه راله کارغې را پر کړي دي پکې بل ورځم ټولنډو په سیاسي کار دي چې اوس پکې خیر موږ نه راکوې ګلخان دې به ورکوې شین ټوټي یاد ساتې شین ټوټي یاد ساتې ډېره مننه الله مباد ساته ودې کوڅه په کوڅه
ګرځو او ګل خان زمين غرور دی غلطي وي کوټه په کوټه چور دی کوڅه په کوڅه سور دی ګل خان زمون غرور دی کوڅه په کوڅه سور دی نورم ورکو غرور دی اسی میډیا نشته کپکیږه مو کوڅه په کوڅه سور دی او ګل خان زمين غرور دی دا شور یو روغ غور کې خو وکوا ته به اکشن غټې ځه بالکل په مزه چې وخانم دی پرونه زیراله ابي د بچی سکول ته ولې نه وېتلې نن ټوټو ها زه سید دا وګور په زور وختونو مو ځای کړو ها السلام علیکم ملک صاحب الو زه پاسه کینه دا راځي چې کینه څنګه چلې ملک صاحب کې خیر دی څنګه چلیو الیکشن چالو کړی دی او کنه دا وړه خو پټا چې بس الیکشن خو ډر سره روان دي او ان شاء الله راغلی وګورې په زمونږه ښه بالکل ولې نه زموږ خو بالکل تاسو خو یو خبره میا ساتي السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام کینه بس کینه راته کې ها ملک صاحب الیکشن ته ولاړم ها ډېر په غړه ساده او د پی کې 18 نه دا اوس ولاړ دي که نه څه به وکړو نو ملک صاحب تاسو ته خو زمونږ د اصلیت ښه پته راځم نه د پته نو بس اوس ووایئ تاسو فیصله وکړئ داسې کار وکړې چا چې محنت وکړو او د عوامو دپاره یې کار وکړو او لازمي هغه ته ملاویږي یاره جي موږ خو وعدې کړي وعدې هم کړي جي د څه وعدې چې به د خولې نه مې ووتل ما یې د پیو او د شاتو ولې به در ولم اوس عوام راپسې شوي دي دا مهلت پوره کړئ وروره السلام علیکم وعلیکم السلام داسې کار دی السلام علیکم وعلیکم السلام سم ضرورت و چرالی زما دا ضرورت تو چې د سړو سوا دیګه ټیکړې دا مرګره مې تا خبره ها ملک صاحب زما خبره وره دام ناظم دی او دام ناظم دی دې دوانو سوټي پډانګونو والدي یو وای دا پي ولا برا ولا موبل وای زبرته دا شاتو ولا را ولا ما خو چې موږ نه وټ والی کنه بیا چې حجرې ته لاړ شو نو نوکر راته سوې پته راته لګي سوې وای ناظم صاحب په دوره دی بیا را سره ملاویږم نه پوخ د سات والا بارا څنګه چیلې راته غړي وړي وې دو وادي خو هغه وکړي مونږ نه یې کړي دا راته وې بوله تا چې را کوم واده کړی چې شاتو ولا او دا پي ولا کنه نو دا به ته بیا سر ته ورسې وای ډېرې اسان او ډېرې ګرانې الله ته وایي اسان یې که نه کوټه شو باسه مړه دوست انصاف دی یو خو چې کله زما ځای ته پیسې نه راځي نو پته نه لګي چې څه لانجه ګونجه به شروع شوي دا ما ته ووایې بلال سریا موږ دې ته ګناه نشته دی خلکو ته مشرانو ته ګناه نشته ټوله ګناه چې دا د نسمنو ته را غلطي تاسو کې دا چرته شوي چې شاتو ولا به راځي او د پی ولا به راځي روغه کړي وړي ویلي یو کړي وړي نه منم زما ځای کې ناسته یو گزار مه کوه ویره نه کوله کوټه دا کوي راي پینډي صبر وکړه چې کړي وخت چې په الکا پکې دا ولي ناظم ملک صاحب ستا په وجه کې زما په نیک باندې ګزار وشو نو چې کله راځې زما ته جنګړیانو چېرته خاموش کو کې نه ناستې څه خبره واده پوره کوو ځکه دې خوشاله کنه ده بس تاسو کېنه موږ واده پوره کوو ها د شابه زه راځې ناظم صاحب د قسمونو لپاره دا یو ساتلی یو خو د مخونو ته ګورې نو وټوله ورکوې خو دواړه نیله دیله ماته ښکارو تاسو به څونه یقین وکړو او سبا به بیا مانه راځې چې وعده یې پوره نه کړه یاره که موږ په څه لویم خرابې ځانیم په یو سای لګیا یو په ټغوده قابونه نه سترګه ایستې وه نو ډېرې خو که تا ورته پوټې ولې ایستې نو اوس کار کړی دی که نه اوس دا عوام دی او د عوامو د زور ولې ناظمان نه وي بالکل یم کار که ته مالې لاس راکړه دا اوس نه ته مالې صرف د اوټونو کې لاس راکړه نور ته زه خبره کوم به ټیک ده دا خلک اوس ته حجرې ته راځي چې کله پاس شي پاس کېدو تا ته ورکړم بس صحیح ده ته به ځان پیل کې خو قصه به ګورې نیم په نیمه وي بالکل تابعدار ستاسو کور هغه وجه چې کومه حواله راوتې ده هغه ټول کلي باندې خوره ده په کلي خوره ده به چې کله عوام راني نو کار زما دی بس صحیح ده دا نو څه خبره شي دا ویډیو والا دغه لګي دا چیک ویډیو والا دا ویډیو والا خو په مکمل باندې او ناظم مبارک شه علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام علیکم جی خبر کړی بازار کړی باندې څه بيدی باندې لاندې کوجا نه سړیا لاندې کړه نه بيدی بند کړه سکه راکې سکه
وای اوسم پکړ تم نه پېدې سو اور دې خو چلاکی کارم نشته وې ما ته پته راته چې غواله نه دوه ټونه د ځاګون دا باندې دې راکړې ښا اصل راغلی وایا یم ناظم صاحب اټولم خو د خیر او حاجی ناظم صاحب حاجی خان دا موټولم خو د خیر او ګټل کنه زمنګ نه سړک پکار دی نم پل پکار دی نم لار په پکار دی ولې چې زمنګ ګاډي نشته کنه خو یو کار را لوکې یم جیله شلو کالو نه سره چې اسکو تاسو دا غلختي واده کړو چې په لختي براته راولو یم بس صرف غلختي راته په راولو واده کړو واده پورا کوو تاسو به خوشاله وو د لختي غاړې ته راځئ دا واده پورا کا ها کینه کینه کله کینه دا ته وایه دا لختي ستاسو کلي ته تللی دی او جی راوړه لکه دا په غون کلی کې ګرځېدم نو په پکار دی او جی ناظم صاحب اجازت دی ورولا ایگنورم یم اوس اسکې او حساب کتاب مه منې